مطمئن اوسئ چې په دې نړۍ کې هیڅ څیز اتفاقي نه و او نه دی. د ژوند په روان کې له مشکلاتو سره مخ کیږو. ناګهانه ډول باندې یوه دروازه خلاصیږي او له داسې چا سره ملاقات کوو چې زموږ د ژوند د بدلون لامل ګرځي. الله جل جلاله کولی شول چې دغه ملاقات 15 دقیقې وځنډوي او ته بیا هیڅکله دا شخص ونه ګورې. الله جل جلاله تا سره ستا په هر قدم کې مرسته کوي او ستا قدمونو ته هدایت کوي او هیڅکله دې یوازې نه پرېږدي. نو تل له ځان سره دا زمزمه کوه او وایه چې یا الله ستا د ټولو نعمتونو شکر ګزار یم. شکر چې شته یې، مننه چې راسره یې.